سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. کابل کې د امریکا سفارت له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته د غیر ضروري سفر څخه ډډه وکړي. د طالبانو سیاسي مرستیال ملا برادر له سکاټ میلر او زلمي خلیلزاد سره په دوحه کې کتلي او د شوي تړون په تطبیق کې خبرې کړې دي. بغلان کې دولتي عسکرو یو ملکی کس د خپل کور تر مخ وژلی دی. کابل ښار کې 2 ښځینه قاضیانې وژل شوي. طالبان وایي په 3 ولایتونو کې ورته 80 تنه عسکر او پولیس تسلیم شوي دي. د امریکا لوړې مراسمو پر رسیدو د احتمالي کړکېچ له ویرې په 50 ایالتونو کې امنیتي ځواکونو ته د تیارسۍ امر شوی دی. سعودي عربستان تر 3 کلن ځنډ وروسته بیا په قطر کې خپل سفارت پرانیزي. د امریکا دفاع وزیر وایي خپله دنده کې سخت زړه تنګ شوی دی او د نوي حکومت ژر راتګ ته انتظار کوي. د جرمني لومړۍ وزیره د خپل ګوند له مشرۍ ګوښه شوې ده. متقاعد امریکایي جنرال وایي امریکا د یوې خطرناکې کورنۍ جګړې پر لور روانه ده. ایران له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان سولې پروسې د څار لپاره د استازی وټاکي. د خبرونو پای.